د افغانستان شپږیزې لیګ شپږم پړاو د سپین غر زمریانو د نجیب الله زدران طوفاني توپوهنې بریا ته ورسوله. ګرانو او زړه ته رانږدې مینوالو، یو ځل بیا مو په سلامونو هرکلی کوو. د سپین غر زمریانو عبدالواسع په زړه پورې توپ اچونه او نجیب الله زدران بیا په زړه پورې توپوهنه ترسره کړه چې د سپین غر زمریانو لوبډلې ته دویمه بریا هم ور په برخه کړه او د راویانې شپږیزې لیګ تر ټولو ډېرې 9 ناسوځېدلې منډې وکړې. بوس ساتونکو په ټاکلو 20 غرونو کې د 8 لوبغاړو په سوځېدو 113 منډې وکړې چې له ډلې یې برینډن ټیلر 14 او قیس احمد 13 منډې وکړې. د سپین غر زمریانو له لوري بیا عبدالواسع په شپږیزه لیګ کې لومړۍ لوبه وکړه چې په زړه پورې توپوهنه یې ترسره او د 14 منډو په بدل کې یې 4 لوبغاړي وسوځول. همداراز کریم صادق، سید سرجاد او وفادار مومن هم یوه ویکټه ترلاسه کړه. د 132 منډو د هدف په تعقیب کې د سپین غر زمریانو توپوهنه په پیل کې ډیره کمزورې وه، خو کله چې نجیب الله زدران توپوهنې ته راووت نو ډیره تیزه توپوهنه یې پیل کړه چې د 8 شپږیزو او 9 څلوریزو پر مټ یې په 15 توپونو 19 ناسوځېدلې منډې وکړې او سپین غر زمریانو لوبډلې یې بریا ته ورسوله. سپین غر زمریانو د 132 منډو هدف په 11 اورونو کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ او په شپږیزه لیګ کې دویمه بریا هم خپل نوم کړه. د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه نجیب الله زدران ته ورکړل شوه چې نن یې په یوازې ځان د سپین غر زمریانو لوبډله بریا ته ورسوله. نننۍ لوبه د سپین غر زمریانو 5مه یا وروستۍ لوبه وه چې خپله دویمه بریا یې پکې خپله او په جدول کې 3م مقام ته راغله. همداراز د بوس ساتونکو بیا 4مه لوبه وه چې 3 لوبو کې ماتې خوړله. نو مینه او مننه چې ویډیو مو سره تر پایه ولیدله. که چینل ته نوي یې چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا د الله په امان.